سلامونه احترامات، الله دې موږ ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ او بیا هم ستړي مه شئ. د فرانسوي ژبې زده کړې ده. د نن ورځې موضوع ده اسکه. اسکه معنا ده آیا. نو څنګه کولی شو چې په اسکه کې جملې جوړې کړو او د چا څخه پوښتنه وکړو؟ راځئ مخکې مثالونه کې بیا وګورو. Tu es français. Tu es français. ته فرانسوي یې. اوس څنګه کولی شو چې د دې څخه سوالیه جمله جوړه کړو؟ راځئ چې مخکې وګورو. Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es français? آیا ته فرانسوي یې؟ راځو بل مثال ته. مثلا څنګه کولی شو چې د دغې جملې څخه سوالیه جمله جوړه کړو؟ Tu viens au cinéma avec nous ce soir? Tu viens au cinéma avec nous ce soir? ته نن شپه زموږ سره سینما ته راځې. Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir? Est-ce que tu viens au cinéma avec nous ce soir? آیا ته نن شپه زموږ سره سینما ته راځې؟ ګوره مخکې چې مثبته جمله وه او اوس چې ده سوالیه شوه. راځو بلې جملې ته. مثلا دغه جمله دې څخه سره هم کولی شو سوالیه جمله جوړه کړو. Vous mangez au restaurant aujourd'hui. Vous mangez au restaurant aujourd'hui. تاسو نن ورځ په رستورانت کې ډوډۍ خورئ. نو څنګه کولی شو چې دې څخه سوالیه جمله جوړه کړو؟ راځئ د مخکې مثال ته. Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? Est-ce que vous mangez au restaurant aujourd'hui? آیا تاسو نن ورځ په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ آیا تاسو نن ورځ په رستورانت کې ډوډۍ خورئ؟ Les enfants sont allés à la piscine hier. Les enfants sont allés à la piscine hier. ماشومان پرون د لمبا حوض ته تللي وو. نو څنګه کولی شو چې دغې جملې څخه سوالیه جمله جوړه کړو؟ راځئ چې مخکې مثال کې وګورو. Est-ce que les enfants sont allés à la piscine hier? Est-ce que les enfants sont allés à la piscine hier? آیا ماشومان پرون د لمبا حوض ته تللي وو؟ Tu aimes les pommes. Tu aimes les pommes. ستا مڼې خوښېږي. اوس څنګه کولی شو چې دغې جملې څخه سوالیه جمله جوړه کړو؟ راځو مخکې مثال کې ګورو. Est-ce que tu aimes les pommes? Est-ce que tu aimes les pommes? آیا ستا مڼې خوښېږي؟ Tu as un frère. Tu as un frère. ته یو ورور لرې. د دې جملې څخه څنګه سوالیه جمله جوړولی شو؟ راځئ چې مخکې وګورو. Est-ce que tu as un frère?
Est-ce que tu as un frère? آیا ته یو ورور لري؟ د ننني ورځې درس مو تر همدغه ځایه پورې و. الله بي چې د خوښې مو په پاک الله سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسئ. د الله په امان. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.